السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست تکړه په خیر یاست خو باید جوړ یاست وخت منه در ځای کوم د دې چې لایق په سبجیکټ خبرې کو سبجیکټ مې چې سره خسي هغه د مایکروبیولوژي برانچ څخه راخسي دي هغه کوم یو دی ایمونولوژي مراخسي دي سید راځي چې مخ ته ځو چې ایمونولوژي څه مطلب لري ایمونولوژي تعریف زه اوس دلته خاص نه درته کوم ایمون چې د ایمونو چې د ایمون سیستم ته وایي لوژي مطالعه کوي سید یعنی د دفاعي کوم سیستم یعنی دفاعي کوم د جسم چې حکومت دی د هغه کوم مطالعه سید هغه کوم چې راخسي دي پروتین مراخسي دي د پروتین تعریف درته کوم بیا زه مخ ته سید defense protein produced by the plasma cells دفاعي پروتین چې دی یعنی دفاعي کوم چې پروتین چې دی هغه د پلازما حجرې لخوا تولید کیږي سید خالي دا یو جمله په یاد وساتئ چې مختصر کوم پروتین مو راخسي دی هغه ته وایي کیږي C3 او C4 یعنی د کمپلیمنٹ سیستم څخه مو راخسي دی سید راځي چې مخته ګورو چې کمپلیمنٹ سیستم څه مطلب لري سید کمپلیمنٹ سیستم is a part of the immune system کمپلیمنٹ سیستم چې دی هغه د ایمون سیستم یعنی د جسم حکومت چې دی دغه یو برخه ده دغه یو حصه ده سیده هغه کې دا چې شاخص د دې د C3 او C4 سیده او د C4 C3 د کوچنی جمله درته بیا وزو مخته سیده that enhance complements the ability of the antibodies and phagocytic cells to clear microbes and damage cell from and organisms promotes inflammations د مفاعات سیستم یو برخه ده چې د انټي بایوډیز ده او فیګوسایټیک حجرو وړتیا لوړوي او تکمیلوي ترڅو چې د یو ژوندي موجودات څخه د میکروبونو او د زیانمن شویو حجرو پاک کړي او سوزش ته وده ورکړي یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا کوم کمپلیمنٹ سیستم چې دی دا یو ډیر مخصوص کمپلیمنٹ سیستم دی سیده کمپلیمنٹ بیخي غټ سبجیکټ دی بیخي غټ سبجیکټ دی چې به در دې قسم هم زیات پکې کې دي لیکن ما په دې کې دوه قسم راخسي دي یو 3 یو 4 دی نو دی وایي هغه کمپلیمنٹ سیستم چې دی دا یو داسې کار کوي کله یو ستنه چې دی اوس ګوره دی ځي هلته بکټریا سره کوي یا یو وایرس سره کوي یا هغه وایرس ختموي سیده نو دی وایي چې د چا سره یا فیګوسایټیک سیل سره یا د انټي باډي سره یو ځای سي یا د خپله داسې یو ستنه ځان سره جوړ کړي یا یو څو پروټین سره یو ځای سي نو هغه پروټین بیا څه سیستم کوي ځي هلته بکټریا سره کوي یعنی د یو ستنې کار کوي یعنی دا بکټریا چې سره کوي نو هغه هلته اوبه ورسي یا یو بل شی ورسي نو هغه هلته خراب سي کار پرېږدي نو دی څه وایي دا کوم چې دی دا کمپلیمنٹ سیستم چې دی دا ابیلټي لري چې هغه د انټي باډیز یا فیګوسایټیک سره کلیر کړي چیش کلیر کړي یعنی صفای کړي هغه میکروبس کلیر کړي یعنی کوم میکروبونه چې دي هغه کلیر کړي یا چې هغه ډیمیج حجرې چې یعنی هغه خراب حجرې چې خراب شوي چې هغه صفا کړي یا فرام ارګانیزم صفا کړي چې کوم ارګانیزم کې یعنی کوم یو ژوندی موجودات دننه راغلي په دې پروسس کې بیا څه چم کېږي چې کله دی دا چمونه کوي یا دی کله یو بکټریا سره کوي یا یو کله یو بل میکروب باسي یا یو سیل باسي نو په دا وخت کې دلته سوزش دی پرموټ کی یعنی د مرسته د کوم نقصان چې دی یا کوم دغه چې دی هغه مرتدا پیښ شي چې موږ په جسم کې هغه ځای کې سوزش پیدا شي یعنی هغه ځای سوزي سره ده یعنی سوزش پرموټي یعنی کوم خارج چې دی هغه پرموټي یعنی هغه د وجه مرتدا پیښ شي هغه کوم د خاص مسله نه راځي چې ګورو چې د دیش قسم کوم کمپلیمنٹ سیستم چې دی دا کار څنګه کوي دا په دوه قسم کار کوي زه اوس پوره ډیپ نه درته وایم خالي دونه پیدا ساته بیسیک درته وایم په هغه کې مې دوه راخیستي دي C3 او C4 او C4 په دې راخیستي دي چې دا په دې ټسټونه کېږي نو دا په څنګه طریقه کار کوي یعنی یو د کلاسیکل پاتوی ورته وایي یو الټرنیټیو پاتوی ورته وایي یعنی په دود بولار باندې کار کوي سیده هغه زه په بعد کې درښیم چې دی بیا کلاسیکل څنګه دی او الټرنیټیو پاتوی څنګه دی دا څنګه دی بیا یو بل سره بیلنسي څنګه کار کوي راځي چې ګورو C3 ټس څه مطلب دی دلته یعنی کمپلیمنٹ 3 څه مطلب ورکوي دلته سیده C3 in complement system is in high number and very important په بشپړونکي سیستم کې د C3 په لوړه شمیره کې دی او خورا مهم دی یعنی د دې جملې مطلب دا دی وایي چې دا C3 چې دا په کوم کمپلیمنٹ سیستم کې چې دی دا یو ډیر مهم پروټین دی دا C3 چې دی او دا ډیر په ډیر مقدار کې پیدا کېږي په هر ځای کې او دا خورا مهم دی نو دا موږ اوس بیا چش راشي د C3 موږ کوم علامات راشي چې پورته شي په کوم دغه کې موږ راشي او کښته په کوم کې مرسته راشي یعنی کوم کنډیشن کوم حالات مرسته راشي یعنی په کوم نه جوړین کې دی پورته کېږي سیده اول نمبر ته درشم های سه د شروع کوم یعنی پورته چې کوم حالات یې د C3 ده سیده هغه افټر انجری نو چې
کله ته خوښ شې نو دی پورته شي د مقدار زیات شي صحیح ده. افټر مایکروبیل انفیکشن وي یعنی چې کله مایکروبیل انفیکشن وي لکه بیکټیریا وایرس داسې نور شیان وي نو په دې کې هم دی پورته کېږي صحیح ده. یا السرټیو کولایټس ورته وایي کله چې په کولمو یا په معده کې یو کوم زخم وي په هغه کې هم دی پورته کېږي. په کینسر کې هم دی پورته کېږي. هغه د کولمو کینسر وي که د بل ځای کینسر وي په هغه ټولو کې دی پورته کېږي صحیح ده. ور هغه خو ډیمیج سیل د ماخوتې سره د خلاص کېږي چې کومې خرابې حجرې په هغه کې دی پورته کېږي. نو لازمان دی چې کینسر خو هم ډیمیج سیل دی صحیح ده. راځئ چې اوس ګورو چې دا په کم حالات کې ښکته کېږي یعنی په کم کنډیشن کې ښکته کېږي یا موږ ته کم کنډیشن راښیي صحیح ده. هغه لو ورته ویل کېږي یعنی لو. هغه په اول نمبر دی SLE یعنی سیسټمیک لیوپس اریترومایوټس په نامه باندې ناجوړي په دې کې دی ډېر ښکته شي. دا څنګه ناجوړي دا داسې ناجوړي دي دې ته وایي کېږي ایمیون ډیسورډر یا اټو ایمیون ډیسورډر وایي کېږي یعنی د جسم حکومت د وجې څخه موږ ته راپېښ شي. په دا وجه جسم حکومت چې دی هغه د خپل غوښه یعنی خپل اوضاع خپل ارګان نه پېژني پر هغو باندې اټیک کوي. او د دې اول علامات دا دی یعنی د دې چې کوم د دا ناجوړي چې ته معلوموي په د پزه او د سترګو پر د مابین مخ چې دی دا مخ نه دی مخ دا کوم د سترګو څخه ښکته په دا ځای باندې پر دو ځای باندې دانې راپورته شي. په دا عکس کې به ووینئ په دانې راپورته شي ډېر خراب شي سره. نو جسم کې هم دانې راپورته شي پخېږي په ګرد جسم کې سره داسې سرې سرې دانې راپورته شي. نو د هغه د وجې څخه د دې بیا موږ دا معلومات شو داسې ترې چې وکړو چې یاره د دې د لیوپس ناجوړي خو به نه وي. نو په دا حالت کې دا ډېر ښکته شي دا C3 چې دا ډېر ښکته شي. یا ریکرنټس انفیکشن وي یعنی یو ناجوړي چې 10 واره 2 واره هر واره چې راځي موږ ته نو د هغه د وجې څخه هم دا ښکته کېږي. یا لیوپس نیفرایټس کېدای شي. لیوپس خو هغه اټو ایمیون ډیسورډر سو. نیفرایټس دغه ته وایي چې کوم کډني کې رشي وي یعنی هغه کوم ګلومیلر چې په هغو کې مسله راشي نو هغه بیا څه چم کې اټو ایمیون ډیسورډر کوم چې ناجوړي دی یعنی کوم چې د جسم حکومت دی هغه رشتې نه پېژني هغه هم خرابې کړي ده. یا کډني یا لیور فیلر وي یعنی کوم پښتورګي یا د اینې کوم چې فیل شي یعنی کار نه کوي خراب شي. یا ارګن ټرانسپلانټ ریجکشنز وي نو کله چې ته یو ارګن بدل کړې یا کوم اوضاع چې بدل کړې نو هغه ریجکټ شي په هغه کې هم دی ښکته کېږي. دا خو د ایمیون سیستم سره تعلقات لري په دې وجه باندې ښکته کېږي صحیح ده. راځو ګورو چې د دې نارمل رینج څو دی صحیح ده. په ملي ګرام کې جلا دی په ګرام کې جلا دی صحیح ده. په ملي ګرام کې اول درته وایم صحیح ده. ملي ګرام چې دی هغه د 800 ونیسئ بیا د 200 پورې ملي ګرام پر ډیسي لیټر په نارمل دی صحیح ده. او د ګرام څه ونیسئ چې هغه د 0 څه ونیسئ د 8 بیا د 100 ونیسئ د 6 پورې ګرام پر لیټر په نارمل دی دا د C3 ده صحیح ده. اوس راځو چې دا C4 چې موږ اخیستی ده دا C4 څه مطلب لري صحیح ده. C4 چې به زه اوس سر خلاصوم په ډیټیل باندې صحیح ده. C4 play any key role in the removing contains infections. د ځینې انفیکشن په لارې C4 کولی شي چې مهم رول ولوبوي. یعنې دا جمله لږ غلطه شي خو خیر بیا هم زه کوشش کوم چې در برابر یې کړم صحیح ده. نو دی وایي چې دا کوم C4 چې ده دا ډېر مهم رول لري یعنی څنګه رول لري یعنی لکه د یو چابي رول لري یعنی لکه د یو کلي رول لري څه چم کې دلته د انفیکشن ریمووي. څنګه چې انفیکشن ولګېدی یعنی کوم چې موږ ته یو بیکټیریا یا وایرس وي نو دی څه چم کې ورته هغه بیکټیریا ریموو کړي یا پر هغه بیکټیریا باندې ولګېږي فیګوسایټیک سیل راوغواړي چې هغه بیکټیریا وخوري د صفای کې نو دا د امپورټنټ رول دی صحیح ده. بل دی مرته چې راشي د C4 complement system test is most frequently used for confirming hereditary انجیوډیما رامنځته شي. دا د C4 ازموینه په موقر ډوله د میراثي انجیوډیما تصدیق کولو لپاره کارول کېږي. یعنې دی څه چم کې دی دا کوم C4 چې دی دا موږ د دې لپاره هم استعمالوو لیکن چیش لپاره استعمالوو یعنی کوم شی په پیدا کوو هغه کوم چې هیریډیټري انجیوډیما ورته وایي. دا داسې حالات یا داسې کنډیشن دی چې موږ ته راپېښېږي د میراث څخه یعنی کوم چې موږ ته د پلار د مور څخه موږ ته راپېښېږي یو قسم انجیوډیما ورته وایي. دا داسې انډیما ده چې په دې کې د خوله پزه مخ دا ټوله پړسوب وکړي دا جسم ټوله وپړسېږي. نو په دا وجه بیا موږ دا C4 وکړو چې دا علامات خو په ده ته نه وي صحیح ده. بل دی موږ ته چې راشي you can inherit deficiency in C4 but
acquired deficiency are more common. یعنې دی څه وایي چې دا کوم موږ ته د میراث څخه یعنې د پیدایش څخه چې د مور څخه یا کوم چې د کوم پیدا کېږي دا کوچنی نو په هغه وخت کې د میراث یعنې کوم ډیفیشنسي پیدا شي دا C4 موږ ته کم شي مقدار کې کم وي نیمګړتیاوې وي نو بیا څه چې کې مخ ته هم د دې نیمګړتیاوې دا عام دي یعنې په جسم کې پیدا کېدل موږ ته راشي دا جمله دونه مهم نه ده خیر باید وساته چې یعنې کله چې موږ ته پیدا شي کوم C4 نیمګړتیاوې راشي نو مخ ته هم کېدای شي اوس ګورو چې د دې کم په کومو ناجوړیانو کې دا پورته کېږي او په کومو ناجوړیانو کې دا ښکته کېږي نو اوس ګورو چې اول د های در اخلو هغه انفلمیشن کې پورته کېږي یعنې سوجش خارش یا بل دا چې کوم مسله وي چې په هغه کې دی پورته کېږي یا اکیوټ ایمونو هیمولایټیک انیمیا کې پورته کېږي دا داسې کنډیشن دی یا داسې حالات دي چې په دې کې مطلب نوی لګېدلی اټو ایمیون یعنې د جسم حکومت سیستم کې پر اربسیانو باندې اټیک وکړي اربسیانې سره کوم چې د سرې وینې چې د زموږ د داس دی سره سورکۍ خوري یا السراتیو کولایټس کېدای شي د کولمو کینسر یا بل یا د کولمو کې سورۍ مرۍ په هغه کې کېدای شي یا د کینسر کې دی پورته کېږي اوس ګورو لو کنډیشن لکه څنګه چې د C3 دغه د C4 د هم دی acute SLE systemic lupus erythematosus کېدای شي مخکې مې درته وویل په دا داسې حالات دی چې کوم کې زموږ جسم کوم حکومت چې دی هغه زموږ جسم نه پېژني بس اټیک پر کوي نو هغه د سترګو خواته دانې راپېښ شي یا د جسم د اوضاع چې هغه سم کار نه کوي ما مخکې درته ویلي ما چې باید ساتم یو د انبرون C4 ډیفیشنسي کېدای شي یعنې په کوچني کې د C4 ډیفیشنسي کېدای شي کمی کېدای شي د C4 چې دی دا کمېدای شي یا هیریډیټري انجیوډیما کېدای شي هیریډیټري انجیوډیما مخکې هم درته وویل چې څه شی دی یا سایروسیس کېدای شي یعنې دا داسې دی چې په کوم چې د اینې ژړ جړۍ یا تور جړۍ په هغه کې هم پورته کېږي یا کډني ټرانسپلانټ ریجکشن کېدای شي یعنې کله چې ته د کډني ټرانسپلانټ وکړې یعنې یو پښتورګي ځان ته ولګوي یا بل ته ورولګوي نو په هغه کې دا ریجکټ شي یعنې خارج یې کړي هغه دا خراب یې کړي دغه یې خراب دغه کې په هغه کې هم دا ښکته کېږي یعنې ګلومیولر نیوپرایټس کې هم ښکته کېږي یعنې کله چې ګلومیولر نیوپرایټس یعنې کوم چې د کډني کې دا کوم ریښې شي نو د هغوی خرابېدل کې هم د ښکته کېږي مالټ نیوټریشن کې هم ښکته کېږي کله چې خوراکه یا سم شی نه رسېږي نو د لیول چې یې هغه کم راشي نو کم راتلل دا نتیجه کېدای شي او پورته کېدل هغه نتیجه وه اوس ګور د نارمل رینج څو دی نارمل رینج د ګرام د حساب سره جلا دی د ملي ګرام د حساب سره جلا دی اوس د ملي ګرام سره د شیانو 15 بیا د 45 ملي ګرام پر ډیسي لیټر په نارمل دی او د 0.7 د 14 پورې بیا د 0.48 ګرام پر لیټر پورې دا بیا نارمل رینج دی په ګرام کې نو ګرام د مهم دروښه د ملي ګرام د په لیکای کې د شم خو ما چابک کولی شي ویډیو وجدان نشي نو دا ټیسټ به موږ څنګه کوو ټیسټ به ستا سره د سرای سیرم به د جسم ته لازمن در سره او یو جل ټیوب به در سره او ایبټ پریزمس چې کوم امینو ایسې انالایزر ورته وایي په دې کې هم کېږي بک مین په نامه باندې کلټر په دې باندې کېږي نو په ډېر مشنانو کې چې پار وکړي چې نو مو په هغې کې دا کېږي په اول دا د مینالوجي کوم انالایزر یې په هغو کې دا ډېر کېږي او د دې ویډیو خلاصه دا ده چې اوس ما درته ویل چې دا کم چې دا کم امینوټي سیستم چې دا بیخي غټ دی ما ته صرف C4 او C3 راخڅې ده او C4 C دواړه د ناجوړیان دپاره استعمالیږي یا ګوري چې دا په دې ناجوړیانو کې دا ښکته کېږي او په دې کې پورته کېږي او کوم ویډیو خوښ شوي بخښه به کوئ چې یو بل ته به فایده سره رسوي یعنې ویډیو باسته کوشش کوئ چې